حکمتیار نن په حکومت او اشرف غني سختې نیوکې وکړې. حکمتیار حکومت او اشرف غني ته څه ویلي؟ په ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. حکمتیار د کابل حکومت نه سوله غواړي او نه د مذاکراتو توان او صلاحیت لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا پر حکومت سختې نیوکې کړي او د افغانستان حکومت یې د کابل حکومت په نوم یاد کړی او د سولې مخالفت او بېواکه حکومت یې ګڼلی. د حزب اسلامي له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ د بین الافغاني خبرو لپاره یو ښه فرصت و، خو په کابل کې واکمنو له دوی سره سپک چلند وکړ او ستونزې لا پیچلې کړې. هغه وایي چې د واکمنو ته پکار و چې د ښه نیت له لارې بندیان آزاد کړي وای، خو د طالبانو پلاوی یې خفه کړه او وروسته یې امریکا په امر د طالبانو د آزادولو لړۍ پیل کړه. په اعلامیه کې لیکل شوي په دې سره یې وښوده چې کابل حکومت نه سوله غواړي، نه د مذاکرې او معاملې وړتیا لري او نه توان او صلاحیت. واک د امریکا په لاس کې دی. د آزادولو په اړه د هو او نه اختیار له امریکا سره دی. د حزب اسلامي په دغه اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کرونا وایرس له امله استبدادي حکومتونو هم بندیان آزاد کړل، خو دلته آزاد نشول. پکار دا وه چې په دې وخت کې ټول زندانیان آزاد شوي وای، هغه که د حزب اسلامي کسان دي که د طالبانو او که نور باید آزاد شوي وای. اعلامیه کاږي چې د حزب اسلامي بندیان باید مخکې خوشي شوي وای، خو له دې ښکاري چې کابل واکمن له حزب اسلامي کینه لري او ترې ویریږي او د مجاهدینو سره څومره نه پخلا کېدونکې دښمني پالي. په دې اعلامیه کې له افغان سیاستوالو هم ګیله شوې ده چې نه یې د حزب اسلامي د بندیانو آزادولو کې کوم رول ترسره کړی او نه یې هم د سولې پر وړاندې ټول پراته خنډونه له منځه یوړل او نه یې د واک پر سر د روانې شخړې د هوارولو لپاره خپل کردار ادا کړ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.